نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. دوستانو زموږ د نن ورځې سبق چې دی هغه په دې کې دی چې لمونځ ولې جامع عبادت دی، یعنې لمونځ په ټولو عباداتو کې غوره عبادت ولې دی. نو دا په څو وجو سره دی. اوله وجه دا ده چې لمونځ د څو اقوالو او افعالو مخصوص چې دی هغه مجموعه ده. مخصوص مجموعه ده، یعنې د داسې اقوالو مجموعه ده چې په هغه کې بنده د الله تعالی چې دی هغه د لوړوالي چې دی هغه صفت کوي او د خپلې بندګۍ د کمزوروالي او د خپلو ګناهو چې دی هغه د مغفرت پکې طلبګار او د څو د داسې افعالو چې دی هغه مجموعه ده چې په هغه کې بنده د الله تعالی چې دی هغه د لوړوالي اقرار کوي او د خپل ناچیز کېدو یعنې د خپل کمزور کېدو چې دی هغه اقرار کوي او د الله تعالی مخ ته چې دی هغه خپل سر چې دی هغه کښته کوي. دویمه وجه دا ده چې د الله تعالی چې دی هغه فرض کړی دی پر مسلمان عاقل او بالغ باندې فرض کړی دی. بیا که دا مسلمان چې دی هغه نر که ښځه که آزاد که غلام الله تعالی چې دی هغه پر هر مسلمان چې عاقل او بالغ الله تعالی پر فرض کړی دی. دریمه وجه چې دی هغه دا ده چې د دې پرېښوونکی قصدن، یعنې څوک چې لمونځ چې دی هغه قصدن پرېږدي، امام احمد صاحب وایي دا سړی چې دی هغه کافر دی. امام شافعي صاحب وایي دا سړی چې دی هغه واجب القتل دی. او امام صاحب بیا وایي دا سړی چې دی هغه به بندي کېږي به تر څو پورې چې دی توبه کاږي. یعنې بل د یوې عبادت په باره کې چې دی هغه دومره سخت چې دی هغه امر نشته لکه د لمانځه. امام احمد صاحب وایي د سړی چې دی هغه کافر کېږي که په کسه سره پرېږدي. امام شافعي صاحب وایي د سړی واجب القتل دی، قتل یې واجب دی. او امام صاحب وایي د سړی چې دی هغه بندي کېږي تر څو پورې چې د توبه نه یې کښلي. او بل دا لمونځ چې دی هغه جامع عبادت دی، یعنې د لمونځ د جامع کېدو څلورمه غټه وجه دا ده چې دا چې دی هغه د ملت اسلامي شعار دی. یعنې که چیرې چې دی هغه څوک لمونځ قایمه کړي هغو دین قایمه کړي، که چا دین چې دی که چا لمونځ پرېښوي هغه چې دی هغه دین پرېښوي. نبي کریم صلی الله علیه و وسلم وایي د لمونځ مثال په نورو عباداتو کې د نورو عباداتو په مقابله کې دا رقم دی لکه د انسان د سر چې دی هغه حیثیت د نور اندامو په مقابله کې. لکه څنګه چې د انسان سر په ټوله بدن کې چې دی هغه مهم دی، د انسان د ژوند او د مرګ چې دی هغه مدار د انسان پر سر باندې تړلی دی، دغه رقم لمونځ په ټولو عباداتو کې دا رقم مهم دی. که چا لمونځ قایمه کړي هغو دین قایمه کړي، که چا چې دی هغه لمونځ پرېښوي هغو چې دی هغه دین پرېښوي. اوس که چیرې موږ ته یې راسو دغه لمونځ چې دی هغه د نورو عبادتو سره چې دی هغه وتلو، نو په کومو عبادتو کې چې کوم حکمونه الله تعالی چې دی هغه فرض کړي دي په لمانځه کې هغه قدر حکمونه خو دي، خو لیکن تر هغه چې دی هغه زیات پیدا کېږي. اوس راځي موږ ته چې دی هغه د روژې او د لمانځه چې دی هغه وزن کوو. په روژه کې الله تعالی چې دی هغه درې شیان چې دی هغه بند کړي دي. یو خوراک په لمانځه کې الله بند کړي دي، بل چې دی هغه څښاک الله تعالی په لمانځه کې بند کړي دي، بل کوروالی الله تعالی چې دی هغه په لمانځه کې هم بند کړي دي. اوس که راسي په لمانځه کې وګورو په لمانځه کې الله تعالی چې دی هغه په نظر لا پابندي لګولې ده. او بل د لمانځه د اوله څه ونیسي بیا در اخره پورې تلاوت او ذکر دی. دغه رقم که چیرې چې دی هغه د لمانځه او د حج چې دی هغه تلنګه سره وشي، په حج کې که چیرې چې دی هغه مطلب احرام شته، په لمانځه کې الله تعالی چې دی هغه تکبیر تحریمه راستولې ده. که په حج کې چې دی هغه تواب شته، په لمانځه کې چې دی هغه استقبال کعبه او قبلې ته مخامخ چې دی هغه درېدل شته. که په حج کې چې دی هغه وقوف عرفه شته، په لمانځه کې الله تعالی چې دی هغه قیامه فرض کړې ده پر ځي باندې. که په حج کې چې دی هغه سعی بین صفا والمروه شته،
په لمانځه کې بیا الله تعالی چې دی هغه رکوع او سجده چې دی هغه د هغه قایم مقامه جوړ کړی دي. د هغه رقم راځي چې موږ ته چې دی هغه د زکات او د لمانځه تلل که چیرې چې دی هغه سره وکړو، زکات او لمونځ. په زکات چې دی هغه د مال پر مخصوص حصه چې دی هغه فرض کیږي، یعنی پر نصاب معین باندې چې دی هغه فرض کیږي، مقدار نصاب معین باندې فرض کیږي. او لمونځ الله تعالی چې دی هغه 5 وخته د ورځې چې دی هغه په 5 مختلفو حصو کې چې دی هغه الله تعالی فرض کړی دي. نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو که د چا چې دی هغه سر نه په خلاصوي نو هغه چې دی هغه پوښتنه کولی شي تر بلې ویډیو پورې. د الله په امان، والسلام.